سلام درنښت د سکون راډیو قدرمنو اوریدونکو او د خواله رسنیو قدرمنو کتونکو ستړي مسئ جوړ تازه هیله ده جوړ روغ به یاست. شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. درنو اوریدونکو او لیدونکو، شاعرانه بانډار خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال رادود کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. نن خپرونه کې بیا هم راسره هلمندی شاعر ښاغلی زلمی ځلاند شتون لري. هیله ده خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او خوند ورڅخه واخلئ. ښاغلی ځلاند صاحب، تاسو ته هرکلی. ډېر مننه جنابیان صاحب. تاسو ته د شاعرانه بانډار ادبي خپرونې ټولو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله ښه به یاست او شپه به مو تر دې مهاله په خیر رسولې. ډېره زیاته مننه کور مولان ښاغلی ځلاند صاحب چې خپرونې ته مو ځان حاضر کړ. ښاغلی ځلاند، موږ چې کله خپرونې ته میلمانه رادود کوو، قسم ستاسې د نامه او شاعرۍ سره کیدای شي ډېره پرې اورېدونکي او لیدونکي اشنا وي. که بیا هم په لنډ ډول وپوښتو چې ښاغلی زلمی ځلاند څوک دی، چیرې زیږېدلی دی، څومره زده کړې ترسره کړي دي او ولې د شعر شاعرۍ ډګر ته راغلی دی؟ ډېره مننه ان صاحب. زه پخپله د هلمند یم. په هلمند کې زیږېدلی یم او دلې مې په هلمند کې درسونه ویلي دي. مکتب مو دلې خلاص کړی، پوهنتون مو دلې خلاص کړی دی. نو او بله برخه د شعر شاعري ډګر ته راتلل دا یوه لویه برخه ده. دې برخې ته راتلل اکثره ځانګړي کسان دې برخې ته راتللی سي. نو دې برخه زه د مینې وجې، د علاقې د وجې، د شوق او ذوق له وجې د شعر او شاعري برخې ته راغلی یم. یعنې شوق مې و چې شعر ولیکم او تر نور پرې ورسوم. ډېره مننه ښاغلی ځلاند صاحب. مخکې مو یادونه وکړل چې د شوق له وجې رښتیا هم دې برخه کې مهمه علاقه ده. خپرونې دې شېبو کې به له تا یو غزل واورو تر څو اورېدونکي او لیدونکي ستا له چمتو کړي غزل څخه کیف واخلي. جنابیان صاحب، زه به غزل درته ووایم د علم په باره کې. ارشاد. لومړی غزل به زه د علم په باره کې درته ووایم. وایي ځوانه تعلیم وکړه وطن ته یو رهبر جوړ سه. ځوانه تعلیم وکړه وطن ته یو رهبر جوړ سه. بلې ځوانه تعلیم وکړه وطن ته یو رهبر جوړ سه. علم ته کار وکړه د پوهې یو زیور او دا وطن تا ته ضرورت لري خدمت یې وکړه. دا وطن تا ته ضرورت لري. دا وطن تا ته ضرورت لري خدمت یې وکړه. خپرې رڼاوې کړه ځان وسوځه او لمر جوړ سه. او له سیالانو سره یې سیال کړه پر ډګر د علم. له سیالانو سره یې سیال کړه پر ډګر د علم. نور وطن شاد کړه هر دښمن ته لکه غر جوړ سه. او ستا د ذهنیت خرابول غواړي پردي لاسونه. ستا د ذهنیت خرابول غواړي پردي لاسونه. قلم کړه پورته د فکري جګړې هنر جوړ سه. او سنبال په علم هر افغان کړه او هم وځلیږه. سنبال په علم هر افغان کړه او هم وځلیږه. د تورو شپو نه راوتلی رون سحر جوړ سه. ډېر عالي، ډېر عالي. او زلمی ځلاند د ولس خدمت په مینه کوه. زلمی ځلاند د ولس خدمت په مینه کوه. زلمی ځلاند د ولس خدمت په مینه کوه. د دې هېواد د هر وګړي د زړه سر جوړ سه. د دې هېواد د هر وګړي د زړه سر جوړ سه. ډېر ښایسته. ښاغلی ځلاند صاحب، څومره وخت کېږي چې شعر کاږئ او دې ډګر ته راغلي یاست؟ ان صاحب، د شعر او شاعري سره مې مینه د کوچنیوالي څخه وه. خو وروسته چې زه په دې پوه شوم چې ښه شعر باید څنګه وکاږم، نو شعرونه مې د کوچنیوالي څه لیکله. د راډیو په اورېدلو سره، د نور شاعرانو شعرو په اورېدلو سره، نو شعر مې د تقریبا د 11 صنف څخه ښه شعر شروع کړی دی. یعنې چې زه 11 صنف ته رالم تقریبا 4-5 کاله کېږي. نو ما مشاعرو کې ګډون کوئ، دغسې پروګرامو کې مې ګډون کوئ. نو وروسته ما ښه شعرونه لیکله. مخکې مو یادونه وکړل ښاغلی ځلاند چې پوهنتون مو زده کړې پای ته رسولي دي او شعر مو د 11 ټولګي څخه شروع کړی دی. که وپوښتو کومه برخه کې مو لوړې زده کړې پای ته رسولي دي؟ ان صاحب، پوهنتون مې د عالي نرسنګ څانګه خلاص کړې ده. نو 6 کال د نرسنګ د څانګې څخه فارغه شومه. د روغتیا بخش مې ویلی. او د شعرو تعداد؟ د شعرو تعداد ان صاحب، د ښه شعرو تعداد خو نو تر 200-300 پورې رسېږي. نور اخواته هغه شعرونه چې زما په نظر ښه شعرونه نه دي، ولې چې کره کتنه نه ده پر سوې، نور شاعران نه دي اورېدلي. نو زما په نظر هغه به څه نیمګړتیاوې لري. راځه چمتو کړی غزل به درڅخه واورو ښاغلی ځلاند صاحب. ان صاحب، عشقي غزل ده. وایي زخم یې پروت د زړه پر سر دی، ولې لالۍ له ما نه مرور دی.
زخم یې پروت د زړه پر سر دی ولې لالۍ له مانه مرور دی ولې چې د غصې وجې معلومه نه ده بیا نو خفګان یې په هنر دی چې د غصې وجې معلومه نه ده بیا نو خفګان یې په هنر دی ولې د خان په کور کې هره شپه وي غواړه حال د غریب نه ناخبر دی ولې د خان په کور کې هره شپه وي غواړه حال د غریب نه ناخبر دی ولې پښتنو پرېږدي خپل منځي اختلاف نفاق مو پروت په لار او بر دی ولې پښتنو پرېږدي خپل منځي اختلاف نفاق مو پروت په لار او بر دی ولې له مطلبي یارانو مخ اړوي دا سړی هر چا نه بهتر دی له مطلبي یارانو مخ اړوي دا سړی هر چا نه بهتر دی ولې ان صاحب دا یو پوښتنه له ما هر ځل کوي ځلان له ټولو معتبر دی ولې ډېر ښایسته ځلان له ټولو معتبر دی ولې ښاغلی ځلان صاحب د شعرو محتوا مو کوم برخې ته ډېرې پورې ځانګړې د عشقي دي وطني دي حماسي دي کومه برخه ورپکښې زیاته ده؟ ان صاحب شعرونه مو ډېر وطني عشقي او تعلیم ته ځانګړي دي نو د عشق په برخه یعنی د مینې په برخه کې مې ډېر شعرونه لیکلي دي ښه او مخکې مو یادونه وکړل تر 300 پورې د شعرونو تعداد مو رسېږي شریک ټولګه چاپ او یا هم اراده ورته لرئ که نه؟ ان صاحب تاسې جیران کې یاست چې اقتصادي مشکلات ډېر دي نو د اقتصاد له وجې شریک ټولګه مو نه ده جوړه کړې او شوق یې لرم اراده مې ورته کړې ده چې اقتصاد انشاءالله ښه سي یو کتاب به جوړوم راځه وروستی غزل به در څخه واورو ښاغلی ځلان صاحب په جدایۍ کې د زه یاره لیونۍ ګرځېږم په جدایۍ کې د زه یاره لیونۍ ګرځېږم ستا و دیدن ته انتظار هر ګړی دردېږم او تا که د حسن په نقاب کې وي زړګي مات کړي تا که د حسن په نقاب کې وي زړګي مات کړي زما زړګی له تا نظاره سپېلنۍ سوځېږم او چې ما و تا سره جوړه جوړه مزل پرې کوئ چې ما و تا ورباندې چې ما و تا سره جوړه جوړه مزل پرې کوئ زه یم روان پر هغه لاره کړم سلګۍ ژړېږم او که مې د مینې په نوم هر څوک هم پردی وبولي که مې د مینې په نوم هر څوک هم پردی وبولي ځان ورکومه له دې ښاره په بل ځای اوسېږم او چې به په هر ښکلي مین وم زه خبر نه وم چې به په هر ښکلي مین وم زه خبر نه وم اوس ګرځومه خوارو زاره خپل زړګی لیږم او چې د ځلان سره په څنګ کې وه همیش ملګري چې د ځلان سره په څنګ کې وي همیش ملګري دا ستا یادونو کړم بیماره خوارکۍ ګرځېږم ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې ښاغلی ځلان صاحب خپرونې وخت په پوره کېدو دی سره تګ څخه ډېره زیاته مننه وروستنی پیغام که نویو شاعرانو ته ووایاست هغه کسان چې دې برخه کې نوي راغلي وي شعر کاږي شعر لیکي ستاسې پیغام به ورته څه وي تر څو هغوی کومو ټکو ته پام وکړي راتلونکي کې یو ښه شاعر ورڅخه جوړ سي جنابیان صاحب پیغام مې د شاعرانو لپاره دا دی چې دوی باید ښه شعر وکاږي تر څو ټولنې ته یو پیغام پکښې وي نه داسې چې یو څو الفاظ سره راغونډ کړي د شعر په ژبه یې خلکو ته وړاندې کړي خدای نکرده چې خلک غلطه معنا ته وباسي لکه دا یو څو نوي طنزیه شعرونه چې ویل کېږي یا نوي یې وایي تاسو جیران کې یاست چې هلمند کې ډېر تکړه شاعران شته یعنې د هېواد په سطح د تکړه شاعران شته چې ښه طنز لیکي خو دا په دا وروستیو کې چې دا نوي شاعران پیدا سوي دي نوي طنزونه لیکي نو دوی ته هم پیغام دا دی چې ښه طنز ولیکي ځکه چې هلمندیان د هلمند وګړي اوس طنز ته ډېر اړتیا لري تاسو جیران کې یاست چې هر ټولنه کې چې مینوال د طنز دا ډېر دي نو د طنز په برخه کې باید چې داسې کار وسي چې پیغام هم پکښې هېوادوال هم خوشحاله کړي ځان څخه او ښه شعر ولیکي شاعر باید صحیح ډېره زیاته مننه کور مودان د سکون راډیو قدرمنو اورېدونکو او د خواله رسنیو درنو مینوالو نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه همدومره وه